حضرت بریده رضی الله تعالی عنہ نه روایت ته دا فرمایي چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم معمول او عادت مبارک داو چې د اختر په ورځ به د مانځه ته د تلو نه مخکې نه د اختر مانځه ته تلو نه مخکې به څه شی وخوړل، بیا به تشریف یوړو مانځه ته به لاړه د اختر مانځه ته، او د لوی اختر په ورځ باندې به د مانځه نه مانځه پورې شیان نه خوړل. د دې حدیث روایت ترمذی شریف او دارنګې ابن ماجه شریف کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه دا خبره معلومه شوه چې نبی علیه الصلاة وسلام به چې د وړوکي اختر کې د اختر مانځه ته تلو هغې نه مخکې به شی وخوړل. او یو روایت کې راځي حضرت انس رضی الله عنه فرمایي، د بخاري شریف حدیث دی چې د اختر په ورځ به د وړوکي اختر په ورځ به د مانځه ته د اختر مانځه ته تشریف وړو نه مخکې څو خرما وخوړې، طاق عدد 3 یا 5 داسې به وخوړې، بیا به لاړو. او د لوی اختر په ورځ باندې به د مانځه نه بعد خوراک کوو. نو موږ او تاسو هم هسې د اختر مانځه ته ځو، نو به چې د اختر مانځه کې د وړوکي اختر کې د اختر د مانځه نه مخکې چې کور نه وځو، یو 3 دانې خرما راوالو او اوبو سره یې وخورو. د نبي علیه السلام دغه سنت به عملي شي، هغه چې کوم دا کار کولو موږ په هماغه نیت باندې وکړو، بس چې مخکې به سهار مانځه نه بعد یعنې د پشتمي نه بعد به بیا خوراک بند و. اوس د الله د خوا نه ازادي راغله، نو د الله د ازادي چې راغله فوراً په هغې باندې عمل پکار دی. د سهار د مانځه نه بعد د اختر د مانځه نه مخکې خپل روژه ماته که، خوراک وکړه، خرما وخوره اوبو سره، نو دغه حدیث باندې به عمل لاشي. او لوی اختر کې بیا چې کله اختر مانځه نه راشي قرباني دې وکړه، او نو بیا دې هغه پسه یا شی حلال کړه، د هغې نه زر پخه کوه، چې کوم شی زر پخېږي نو په هغې باندې بیا خپل روژه ماته که، خوراک وکړه. د نبي اسلام په دې حدیث به عمل لاشي، نو کوشش وکړئ چې په دې حدیث باندې عمل وکړئ. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.